بعض علماء کرام لکی 8 ربیع الاول بانی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش شوے دے بعض علماء کرام لکی 9 ربیع الاول بانی شوے دے دا دو روایتنا محقق او مضبوط تی مدلل دی 8 او 9 او بیا پدی کی 8 علماء لکی 9 بانے علماء دیر زیاد لیکن پبارہ باندی پبارہ ربیع الاول باندی دا چا قول قوی نشتا سوا دا حضراتنا چھ دا کم حضرات تے لگیا دی او غوبل پا ملک راغستے دے صرف دے لگیا دی نور سمر چھ دا عرب علماء دی سمر چھ دا عرب علماء دی دا غی فتاوی دی فتاوی بلد حرام ورتوی فتاوی بلد حرام لوی فتوہ دا او دا حرم نشای شوی دا فتاوی بلد حرام زبردست فتاوی دا دارنگی عبداللہ بن باز رحمہ اللہ چداد زاغا عرب محقق اور مدقق عالم دے اگر پخپل کتاب کے لکلی دی معدن الحقائق دارنگی توحید یو کتاب دے عقید توحید داغ کتاب دے دا دمر کتابونا دا عرب دا علماء دی سکے جناب رسول اللہ کمزے کی پیدا شوے دے پا مکہ معظمہ کی پیدا دے کنا دلتا خونہ دے پا مکہ معظمہ کی پیدا دے او دفن دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی شوے دا خورتا معلوم خبر دا دا دو زینہ خو معلوم دی او کتاسو خیال کڑی تو بعض علماء کرام لکی چی دا حرم نا بہر دا غزائی تب حاجیانم تلی او که مزارات چی عمری تم تلی دا غزائی بیلی دلی چی کل دا حرم نوزی نو دیخوا دا ابو جال پا کور پا زائی لیٹرینو نا جوڑ دی او دلتا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش پا زائبانی کتب خانہ جوڑا دا پاکور اگئی اللو یہ کتب خانہ دا نو پیدائش دا جناب رسول اللہ دغل تشوے دے دغزائی کے پیدارے دا حرم حدود دیگر چاپیرا دا خو معلوم خبر شو چی کمزائی کے پیداش پا حرم کی پا بلاد حرم کی پا عربو کی پیداش نو دا عرب علماء کرام لکی چی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش شرز دا مدلل و دا محقق قول مطابق یا 8 یا 9 ربیع الاول اس بار دا کمزے نروتا نو چی اغی تے پتا نشتے دے نو دل دا حضراتو دا دا کمزے نجوڑا کڑا اور پا بار ربیع الاول بانی عید میلاد النبی اگے جوڑ کو کم زائی کی چی سوک پیدائی پکار خداو چی دا کار دا شریعت مطابق وے نو چی التوس دا مسئلہ وے کم زائی کی چی پیداری مکہ معظمہ کی التا یولوی دوم دام وے یولوی حشاش بشاش حالات وے قمقمی وے و چراغان وے او ناتخوانان وے او دا موسیقی وے لیکن التا پنیٹے اس رواڑا وا پلائے رواڑا وا دا اغزی حالات رواڑا وا تا تا بے پتہ لگی و مسلسل تردغ و رزو پوری گورا تا تا با پاکی سمخ کارنش نو دا اغزی علماء منہ نشتے دا جناب رسول اللہ سرا دا غزی دا عوام منہ نشتے جناب رسول چاگئی سرے کورم دے دا غزیم دے خاندانوں نے ملت دی
اے د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت باندې هغه خلق نه دی خوشحال، ما تام په خوشحالیو هغه هم په خوشحال دي، خدا طریقه چرته هغه کړی دا نه د کړیو نه کوي. کدا طریقہ د شریعت مطابق ہوئے چې دا دلته کم بد حال جوړ کی او عید میلاد النبی دے اس پر پسې جشن عید میلاد النبی دے لاړ شي لګو ګورئ چې په کوم ځای کې د جناب رسول الله میلاد پیدائش شوه دی، په هغه ځای کې سشتا، هغه ځای نه ثبوت شتا، هغه ځای کې سوکۍ. الله اکبر. هغه پریده چې سوار له 100 کاله داد 600 کاله نه و او 200 کاله نه و او بیا را پیدا شوه، وجود یې کوم ځای نه را پیدا شو. دا خبرې د اسلام مطابق نه دي، شریعت مطابق نه دي. ها د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل دنیا ته رڼا ده، دنیا ته رڼا خوره کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت اور د عشق او د عاشق والی تقاضا قرآن پیش کړی دا، ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما او تا ته د الله نبی دا نه دی ویلی چې ته جشن مناو کا، ہم جشن کے پجاری نہیں ہم مشن کے پجاری ہیں، ہم جشن والے نہیں ہم مشن والے ہیں. کم مشن چې جناب رسول الله راوړلې رے چې فتبعونی یحببکم اللہ، ہم اس مشن کو اپنانے والے ہیں، جشن منانے والے نہیں. اور نہ جشن مناول شتا، نہ جشن مناول شتا. حضرت ابو بکر پہ سنگ زان ورکاو قرباناو، حضرت عمر پہ زان قرباناو، حضرت عثمان پہ زان قرباناو، حضرت علی پہ خپل زندگی قربانولا. چا جشن مناو کړي؟ هغه مشن والو، مشن خپلولو والو، جشن مناولو والا نو. نن موږ مشن پرې خو دې دې جشن پسې شي، مشن ما پرې خو دې جشن پسې شویو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قرآن او د سنت تابعداري هغه نصیب وګرځي.